راځئ داسې فکر وکړو چې دلته موږ 5 دانې لیموګان لرو. دا هم 1 2 3 4 5. یا دا کېدای سي لیمو ونه اوسي، هر هغه څیز چې د تاسو خوښ وي کېدای سي دا همغه څیز اوسي. خو دلته موخه دا ده چې موږ په دې پوه شو چې موږ یو عدد بیرته له کوم عدد سره ضرب کړو تر څو د ضرب حاصل مساوي سي له 1 سره. د دې خبرو په ویلو سره کېدای سي سم د لاسه د تاسو ماغزو ته یو سړی سي. هغه داسې چې کله موږ یو عدد بیرته په خپل عدد وویشو نو دا حاصل مساوي کېږي له 1 سره. مثلا دلته 5 دانې لیموګان دي. دا که زه په 5 ګروپو وویشم، دا 1 2 3 4 او دا هم 5 ګروپه د دې لیموګانو. دلته په هر ګروپ کې یو لیمو پاتې کېږي. دلته په هر ګروپ کې یو لیمو پاتې کېږي، چې دا لیمو په هر ګروپ کې یو دانه شو. خو دلته موخه دا نه ده چې موږ د ده په ویش پوه سو، موخه دا ده چې موږ د ده په ضرب پوه سو، چې موږ یو عدد بیرته له کوم عدد سره ضرب کړو چې د ضرب حاصل مساوي سي له 1 سره. په یاد ولرئ چې هر کله که موږ یو عدد بیرته د همغه عدد له معکوس یا هم سرچپې سره ضرب کړو نو زموږ حاصل د ضرب مساوي کېږي له 1 سره. مثلا دلته 5 که په نظر کې ونیسو، موږ که چېرته 5 د 5 له معکوس یا هم سرچپې سره ضرب کړو چې هغه کېږي 1/5، ځکه هر عدد که مخرج نه لري مخرج یې 1 ده، نو دا مساوي کېږي له 1 سره. یا هم اجازه راکړئ زه دا تاسو ته داسې ولیکم چې 5 ضرب دی 1/5. دلته مې فقط د ضرب علامه تغییر کړه، نور مې کوم کار نه ده کړی. دا مساوي کېږي له 1 سره. اوس زه غواړم همدا مسله تاسو ته لږ توضیح کړم. دا که داسې په نظر کې ونیسو چې 5 ضرب دی 1/5. مخکې ما وویلی چې هر عدد که مخرج ونه لري مخرج یې 1 ده، نو دا کېږي 5/1 ضرب دی 1/5. اوس دا مساوي کېږي 5 ضرب 1 5 او 1 ضرب 5 5 او موږ چې 5 په 5 وویشم مساوي سو له 1 سره. نو اوس موږ دا زده کړل چې هر عدد که موږ چېرته د هغه په معکوس سره بیرته ضرب کړو د ضرب حاصل مساوي کېږي له 1 سره. اوس کېدای سي هر عدد تاسې همداسې کار وکړئ. مثلا یو څوک تاسو ته ووایي چې ښه موږ 210 کوم عدد سره ضرب کو چې د دې ضرب حاصل مساوي سي له 1 سره. اوس نو تاسو ډېر په سادهګي سره ویلی سئ چې موږ باید دا معکوس کو، یعنې 1/210 سره باید ضرب کو چې دا بیا مساوي کېږي له 1 سره. یا کېدای سي ډېر یو لوی عدد وي، مثلا د میلیونو په طبقه یو عدد وي. تاسو ته یو څوک ووایي چې مثلا 8,345,201 موږ کوم عدد سره ضرب کو، دا هم خانه خالی چې دا مساوي سي له 1 سره. تاسو ډېر په سادهګي اوس ویلی سئ چې موږ باید دا بیرته د همدې عدد معکوس سره، یعنې چې 1/345,201 سره ضرب کو، نو دا مساوي کېږي له 1 سره. نو دې ویډیو نه موږ همدا پیل اخلو چې موږ که چیرې یو عدد بیرته د همغه عدد له معکوس یا هم سرچپې سره ضرب کو د ضرب حاصل مساوي کېږي له 1 سره.